تاسو ته یو بهترینه فارموله زده کوم نو تاسو وګورئ چې اول ما فارموله جوړه کړې دی وڅ کار کې دی نو څنګه ما کار اخلو نو راځي چې زده کو اول به دا کم سه تمغه شان لیکل دا موږ دی جنا بالکل پاک کو دا مې دی جنا پاک کو صحیح دی دا ورځ هم دی جنا کټ کو او دا تاریخ هم کټ کولای شي مشکل نه کې لګا تاریخ هم لري کې دی جنا تاسو تاریخ واچي لګا کم د نوې کم کال څخه کم تاریخ ته مثال کې تر په زبولې کوم یو لسم تاریخ یو لسم میاشت 2021 صحیح شو دینه بعد موږ دلته راشو دلته موږ به ولیکو خالی او فارموله تم خو پام بي ايکوال اي او اي منت صحیح شو دغه بي 2 به موږ را واخلو او موږ ودی سره ولیکو کاما او 0 صحیح شو دا به موږ بریکټ کلوز کو نو دا تاریخ راغی او end of the month کې لکه start of the month لیکل دي کنه په دې کې موږ څه وکړو بیا موږ فارمولا e او e month دینه بعد موږ څور سره وکړو هم دا b2 برا واخلو او د سره به دا equal دینه بعد minus 1 صحیح دی دا به کو bracket close صحیح دی number of days مطلب د ورځو څومره ورځې پاتې کېږي د میاشتو نو دا په څنګه ګورو د لپاره دا فارموله استعمال کوو د کې موږ بیا ایکوال دا b2 سي دا یو دا وکومږه ماینس د بیفور نه بیفور دا تاریخ سي ده دا به موږ ماینس کو صحیح شو نو 11 ورځې نو موږ وایي چې د سره بل چلو کو چې د سره بلته یو پلس نشان موږ جوړ کو پلس ورسره وخو और एक ورسره جمع کو صحیح شو 12 ورځې پاتې دي مطلب د اخري تاریخ ہوتا دلته موږ بیا فارمول ته استعمال کو دلته موږ کوم فارموله استعمالو دلته موږ فارموله استعمال کو ایکوال ډے صحیح دی تاسو موږ کلاو کړو موږ b3 را واخلو دا شو b3 صحیح دی بریکټ کلوز دیش دا میاشت ده دیش شو دا کار موږ دلته اوس به سیده په اسانه و تاسو ان شاء الله دې سر په خلاص شي او دا موږ د ورځې دا تاریخ په کوم ورځ باندې نو دا څنګه معلومه دی لپاره با ایکوال او دنه بعد با ټي ای ایکس ټیکس موږ کله واخلو نو ټیکس کې موږ دا b2 ول ورکو او دلته به کوما او بیا بلته 2 3 دنه دی یو 2 3 او دا بریکټ کلوز صحیح دی نو دا تاریخ شو په کوم ورځ باندې په یو لسم تاریخ باندې دا یو ورځ دا موږ براکاش کو دي ور دې درې وتا صحیح دی نو دلته کوم تاریخ په کې بدلم کو لکه لسم تاریخ کوم ورځ کې وینسډے باندې وو او که زموږ دا کاغذ ته چینج کو میاشت هم بدلولای شو کومه تا نو لیکل دا وګوره فرایډے نو په آسان طریقې سره دا کار کوي امید کوم چې تاسو دا ویډیو خو کسبي د خپل دوستانو سره